د روغتي همکاریو په تړاو د افغانستان او روسیې چارواکو خبرې. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې نور جلال جلالی او په کابل کې د روسیې سفیر په لیدنه کې په روغتیايي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا، د افغان متخصصانو د ظرفیت لوړولو، له روسیې څخه د درملو واردولو او د درملو د تولید برخه کې د دغه هیواد د سوداګرو د پانګونې په اړه غږېدلي دي. ښاغلي جلالي ټینګار کړی چې کابل په روغتیايي برخه کې د ماسکو له تجربو څخه د ګټنې او همکاري غوښتونکی دی. په دغه لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا باندې خبرې ترسره شوې. همدارنګه د سرطان او د زړه ناروغیو برخه کې د افغان متخصصینو روزنې اړوند هم خبرې ترسره شوې. یو څه چې ډېر زیات مهم و هغه دا و چې د افغان روغتي کارکوونکو او د هغه مسلکي برخې متخصصینو روسي هیواد ته سفر ول ته نږدې څخه د دوی د روغتي برخې مدیریتي برخې، همدارنګه د روغتي خدمات وړاندې کولو مرجعي برخې او تشخیصي برخې لاندې څخه لیدنه وشي. په دغه اړوند باندې هم وعده وشو چې هغوی به زمینه برابروي. همدارنګه د روسي هیواد څخه افغانستان ته په مناسب قیمت باندې با کیفیت درملو راواردول ورشي. په دې اړوند باندې هم خبرې ترسره شوې. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف ویلي چې هیواد یې په روغتیايي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په مجلس کې د روسي هیواد سفیر هم وویل چې د افغانستان د روغتي سیستم سره به د روسي هیواد مرسته کوي او دوی وویل چې د لابراتوارونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې همدارنګه د افغان روغتي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې به دوی همکاري کوي. دا په داسې حال کې دی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو تر دې وړاندې هم په ټول هیواد کې د درملنې د خدماتو د ښه کېدو او معیاري کېدو لپاره له هڅو خبره کړې او ویلي دي چې په دغه برخه کې هڅې روانې دي.